السلام علیکم دوستانو ستړي مسئ د انګریزي د درس دا څلورمه ویډیو ده. په تیرې ویډیو کې موږ غټه ای بي سي څنګه لیکل کیږي دا زده کړه او د نن په ویډیو کې به موږ دا زده کوو چې وړه ای بي سي څنګه لیکل کیږي. نو راځئ چې سټارټ وکړو. راځئ چې اوس غټه او وړه ای بي سي دواړه ولیکو. دا رنګه لیکل کیږي. اوله کرښه یو طرف ته د کژه ولیکه او دویمه کرښه دا بل طرف ته د کژه ولیکه او دریمه کرښه په مابینځ کې دا رنګه ولیکه. دا سوه غټه ای او وړه ای دا رنګه لیکل کیږي. دا رنګه ګول ولیکه او بله کرښه د کښنۍ ورکه او دا یو کونجه لیش ګول که. بی اوله کرښه سیده ولیکه په سر کې دا رنګه ګول که او دریمه کرښه لاندې ګول که. وړه بی دا رنګه لیکل کیږي. یوه سیده کرښه ولیکه او دویمه کرښه لاندې دا رنګه ګول ولیکه. سی دا رنګه لیکل کیږي او وړه سی دا هغه رنګه ده خو لږ کوچنۍ لیکل کیږي. ډي دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه سیده ولیکه او دویمه کرښه لږ ګول ولیکه. کوچنۍ ډي دا رنګه لیکل کیږي. اول د ګول کرښه ولیکه او دویمه کرښه د سیده ولیکه. ای دا رنګه لیکل کیږي. اوله کرښه د سیده ولیکه او دویمه کرښه لوړ لږ کوچنۍ کرښه ولیکه. دریم په مابینځ کې لږ نوره کوچنۍ ولیکه او اخر کې یوه بله کرښه ولیکه چې سر او اخر یې یو رنګه سي. او وړه ای دا رنګه لیکل کیږي. اف دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه د سیده ولیکه او دویمه کرښه لوړ دا رنګه ولیکه او دریمه کرښه په مابینځ کې دا رنګه ولیکه. دا دغه رنګه ده کله ای خالی لاندې کرښه په دې کې نسته. اف دا رنګه لیکل کیږي. جی دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه د ګول ولیکه کله سی او دویمه کرښه دا رنګه ولیکه او دریمه دا رنګه ولیکه. کوچنۍ جی دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه دا رنګه ولیکه او بله دا رنګه ولیکه. اچ دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه دا رنګه ولیکه او بله کرښه دا رنګه ولیکه او په مابینځ کې دریمه کرښه دا رنګه ولیکه. وړه اچ یعنی کوچنۍ اچ دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه د سیده ولیکه او دویمه کرښه
دا رنګه ولیکه. آی دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه داسې ده ولیکه او په سر کې یو کوچنۍ کرښه ورکه او په اخر کې یوه کوچنۍ کرښه ورکه. وړه ای بي سي کې آی دا رنګه لیکل کیږي. یوه کوچنۍ کرښه ولیکه، که دا لاندې ګول ورکه که نه ورکه او په سر یو ټکی ورکه. جې دا رنګه لیکل کیږي. یوه سیده کرښه ولیکه او اخر کې ګول که او په سر کې یو کوچنۍ کرښه بله ورکه. په وړه ای بي سي کې جې دا رنګه لیکل کیږي، خو دا لږ لاندې لیکل کیږي او په سر کې د کرښې پر ځای یو کوچنی ټکی ورکول کیږي. کې دا رنګه لیکل کیږي. یوه سیده کرښه ولیکه او دویمه کرښه دا رنګه ولیکه او دریمه کرښه دا رنګه ولیکه. وړه کې دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه سیده ولیکه او دویمه کرښه دا رنګه ولیکه او دریمه کرښه دا رنګه ولیکه. ال دا رنګه لیکل کیږي. یوه غټه کرښه دا رنګه ولیکه سیده او دویمه کرښه لاندې د کوچنۍ ولیکه. دې ته ال ویل کیږي. او په وړه ای بي سي کې ال دا رنګه لیکل کیږي. ام دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه د سیده ولیکه او دویمه کرښه یو طرف ته کږه ولیکه او دریمه کرښه دا بل طرف ته کږه ولیکه او څلورمه کرښه بېلته سیده ولیکه. په وړه ای بي سي کې ام دا رنګه لیکل کیږي. یوه سیده کوچنۍ کرښه ولیکه او بله کرښه دا رنګه ولیکه او دریمه کرښه دا رنګه ولیکه. ان دا رنګه لیکل کیږي. یوه کرښه د سیده ولیکه او دویمه کرښه لږ دی کږه ولیکه او دریمه کرښه بیا سیده ولیکه. دې ته ان ویل کیږي. وړه ای بي سي کې ان دا رنګه لیکل کیږي. یوه کوچنۍ وړه کرښه ولیکه او دویمه کرښه دا رنګه ولیکه. او دا رنګه لیکل کیږي. یوه غټه ګول وول کرښه ولیکه دا او سوه. د هغه رنګه په وړه ای بي سي کې کوچنۍ او دا رنګه لیکل کیږي. پی دا رنګه لیکل کیږي. یو غټه کرښه ولیکه په سر کې دا رنګه ګول کرښه ورکه دا سوه پی. او په وړه ای بي سي کې پی دا رنګه لیکل کیږي. کله څنګه چې غټه پی ده خو دا لږ لاندې لیکل کیږي. کیو دا رنګه لیکل کیږي. یو ګول کرښه ولیکه او په مابینځ کې یو کوچنۍ کرښه ورکه. دې ته کیو ویل کیږي. او د هغه رنګه په وړه ای بي سي کې یعنې په کوچنۍ ای بي سي کې کیو دا رنګه لیکل کیږي. یو کوچنی سی ولیکه او یو دا رنګه کرښه ورکه او دې ته کیو ویل کیږي. آر دا رنګه لیکل کیږي. یوه سیده کرښه ولیکه
او په سر کې یو دارنګه ګول کرښه ورکه او دریم کرښه لږ دارنګه ولیکه. د هغه رنګه په وړه ای بي سي کې آر دارنګه لیکل کیږي. یوه سیده کرښه ولیکه کښنۍ او بله کرښه لږ کښنۍ داسې ګول دلته ورکه. اس دارنګه لیکل کیږي. یوه کرښه یو طرف ته او بل طرف ته ولیکه او دې ته اس ویل کیږي. د هغه رنګه په کښنۍ بي سي کې هم لیکل کیږي خو په کت کې لږ کښنۍ وي. ټي دارنګه لیکل کیږي. یوه سیده کرښه ولیکه او په سر کې یو بله کرښه دارنګه ورکه. په کښنۍ بي سي کې ټي دارنګه لیکل کیږي. یو دارنګه لیکل کیږي. او په وړه بي سي کې هم دغه رنګه لیکل کیږي. وی دارنګه لیکل کیږي. یوه کرښه یو طرف ته کږه که او بله کرښه دا بل طرف ته لږ کږه که. په وړه بي سي کې هم دغه رنګه لیکل کیږي. ډبلیو دارنګه لیکل کیږي. یوه کرښه یو طرف ته کږه که او بله کرښه دا بل طرف ته کږه که. د هغه رنګه بیا یو وارې وکه. یو کرښه یو طرف ته کږه که او بله کرښه دا بل طرف ته کږه که. د هغه رنګه په کښنۍ بي سي کې هم لیکل کیږي خو دا هم په کت کې لږ کښنۍ وي. دې ته ډبلیو ویل کیږي. اکس دارنګه لیکل کیږي. یوه کرښه یو طرف ته کږه ولیکه او بله کرښه دا بل طرف ته کږه ولیکه. د هغه رنګه په کښنۍ بي سي کې هم لیکل کیږي خو دا هم په کت کې لږ کښنۍ وي. وای دارنګه لیکل کیږي. یوه کرښه دارنګه ولیکه او بله کرښه دارنګه ولیکه او دریمه کرښه لاندې دارنګه ولیکه. د هغه رنګه په کښنۍ بي سي کې وای دارنګه لیکل کیږي. یوه کرښه دارنګه ولیکه او دویمه کرښه دارنګه ولیکه. زد دارنګه لیکل کیږي. یوه کرښه دی ولیکه او دویمه کرښه یوه طرف ته کږه که او دریمه کرښه سیده ولیکه. د هغه رنګه په کښنۍ بي سي کې دا رنګه لیکل کیږي کله څنګه چې په غټې بي سي کې لیکل کیږي خو دا هم په کت کې لږ کښنۍ وي. دوستانو دا اوس زموږ د نن ویډیو چې وړه بي سي څنګه لیکل کیږي.